بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بیت المال راته تشریح که. بیت المال و کوم مال ته ویل کیږي او د بیت المال اجازه څوک لري چې بل ته یې ورکي او یا یې خلیفه په خپله استعمال کي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې بیت المال اصلا په لغت کې هغه ځای ته ویل کیږي چې د مال د ساتنې لپاره اماده سوی وي، که عام او که خاص وي. او په اصطلاح کې بیت المال د دې اصلي لفظ بیت مال المسلمین، هغه کوټه چې د مسلمانانو ګډ مال پکښې خوندي کیږي، او یا بیت مال الله، هغه کوټه چې د الله مال پکښې ساتل کیږي، پکښې خوندي کیږي. د اسلام په شروع کې یو خاصه مبنا به وه، یو خاص ځای به و چې په دې کې به هغه مالونه چې د اسلامي دولت د لوري څخه به راجمع سو مالونه، هغه لکه مالی پی یا غنیمت مال او یا نور مالونه، دا به سره راجمع سوه، په دې کې به ایښودل کېدل، همدغه کوټې ته بیت المال ویل. بیا وروسته دا لفظ عام سو تر داسې اندازې پورې چې خپله د هغه ظرف نوم پر مظروف کښېښودل سو. هر مال چې د اسلامي حکومت د خلیفه یا امیر المؤمنین د په لاس کې چې به راغلی، د غنیمت مال به و، د هغه خمس به یې راواخیستی، یا به مالی پی و، یا عام مالونه چې د مسلمانانو مشترک دي، و دې ټولو مال ته په وخت او په تدریج د زمانو دې ته بیت المال ویل کېدل. اصلا بیت المال خو نو هغه خاصه کوټه وه، هغه خاصه خزانه وه، او دغه مالونه چې دي د دې د تصرف صلاحیت د خلیفه سره دی، هغه امیر یا هغه د اسلامي حکومت سلطان د هغه سره یا د هغه د نائب سره، او دغه مال چې دی مصرفوي د دې دپاره هم شریعت معیار ټاکلی دی چې دا تصرف به د خپلې خوښې د خپل هوا مطابق نه کوي، بلکې د هغه قانون مطابق به یې کوي چې شریعت مقدسه ورته ټاکلی دی. دی شخصي صلاحیت د ځان دپاره د مصرف حق نه لري، یا د خپلو هوا و نفساني خواهشاتو دپاره خلکو ته ورکول د دې حق نه لري، بلکې امور المسلمین، د مسلمانانو کم کارونه، عامه کارونه، خاص د مساکینو او خاص احتیاجات، غزواتي، په دې کې د استعمال دپاره به یې کاروي. دا خبره ډېر تفصیل لري، تفصیلواره را نقل کړې ده. الموسوعة الفقهیه الکویتیه، 8 جلد صفحه 242 د بیت المال تر عنوان لاندې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.